خوست شخصیت پوهنتون استادانو په بیلابیلو برخو کې خپلې ترسره کړې علمي څېړنې د یو شمېر سکتوري ادارو له مسؤلینو سره شریکې کړې. په یاد یو ورځني کنفرانس کې د لوړو زده کړو علمي معین د وزارت ځینو رئیسانو او ولایتي رهبرۍ برخه لرله. یادې څېړنیزې او علمي مقالې چې شمېر یې 11 ته رسیږي د پوهنې، امنیه، قومندانۍ، زراعت او یو شمېر نورو سکتوري ریاستونو په تړاو یې ترسره کړې وې. د خوست شخصیت پوهنتون د څېړنې او علمي مجلې مرستیال ډاکټر احمد جاوید شکیب وایي دا ډول علمي څېړنې د زده کړو کیفیت ښه والی او د استادانو علمي سطح لوړولو کې مهم رول لري. خوشبختانه اوس په د افغانستان په تقریبا ټولو پوهنتونونو کې د ریسرچ لپاره ځان ته معاونیتونه جوړ شوي دي. د دې ریسرچ معاونیتونو هدف دا دی تر څو محصلین او استادان دې ته وهڅوي چې په ټولنه کې په هره برخه کې چې کوم مشکلات دي هغه مشکلات اول په نښه شي او د هغه نه وروسته استادان او محصلین او بالخصوص هغه محصلین چې په 4م صنفونو کې دي او یا د طب پوهنځي په 5مو صنفونو کې دي فارغي کې هغوی د دې په اساس باندې تحقیق وکړي او هغه په ټولنه کې مشکل ته د حل لاره پیدا کړي. دغه راز د لوړو زده کړو وزارت څخه د راغلي پلاوي غړو ویل دوی پلان لري چې پښتو ژبې ته له هرې ممکنې لارې کار وکړي څو ژبه یې بډایه کړې وي او ترڅنګ یې هغه ستونزې چې سکتوري ادارې د څېړنې په برخه کې لري تر ډېره بریده هوارې کړي. د لوړو زده کړو وزارت علمي معین لطف الله خیرخوا وایي د دې برخې پرمختیا او پراختیا ته یې پام کړی او په همدې موخه یې بودیجه هم بیله کړې ده. لومړی ځل دی چې د مشکل د حل په اساس باندې څېړنه کیږي او مشکل طبعا په ټولنه کې وي او دلته چې کوم مسایل راټول شوي دي ټول هغه مسایل دي چې د نظام په کچه افغانستان ورسره مخ دی، ټولنه ورسره مخ ده. نو دغه ټول اړخونه چې مثلا که صحت ته عام خلک ورسره مخ دي، که زراعت ته عام خلک ورسره مخ دي، که اطلاعات و کلتور دی د عامو خلکو ذهنیتونه ورسره مخ دي، طبعا د ټولنې د مشکلاتو د حل په برخه کې دا یو ډېر مهم ګام دی چې اخیستل کیږي. د شخصیت پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د انګلیسي څانګې امیر سیف الرحمن رحماني چې د پوهنې په برخه کې څېړنه کړې او په نړیوال ژورنال کې هم خپره شوې وایي هغه نیمګړتیاوې چې د پوهنې په برخه کې شته دي دوی به یې تعقیب او د څېړنې له مخې به یې د هواري لارې چارې ومومي. ما خپله څېړنه د وزارت معارف چې کوم دولتي مکاتبو لپاره د 8م ټولګي لپاره د انګلیسي ژبې کتاب جوړ کړی ده. نو د دې کتاب ارزونه ما کړې ده او څېړنه مې کړې ده او زما څېړنه په نړیوال ژورنال کې هم زما مقاله خپره شوې ده. د دې څېړنې پایلې نن دلته شریکوم او د دې کتاب ځینې مثبت خواوې او ځینې منفي خواوې موږ په دې خپله څېړنه کې په ګوته کړي دي چې دا کتاب څومره د زده کوونکو لپاره مؤثر تمامېدی شي او کومې نیمګړتیاوې لري چې هغه په آینده کې په دې کتاب کې زیاتونه پکې وشي او یو سټنډرډ یا معیاري کتاب ترېنه جوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې خوست شخصیت پوهنتون د علمي څېړنو لپاره جلا معینیت جوړ او له دې وروسته به استادان او محصلین په بېلابېلو برخو کې علمي څېړنې کوي.